د نننی درس خلاصه دا ده چې څاروی د عیبونو نه پاک وي، نو کوم عیبونه دي چې باید هغه په څاروي کې نه وي. اصلا کې خو د شریعت حکم دا دی چې د څاروي چې ډیر بهترین وي او ډیر زیات خوند قیمت بها وي، سورب وي، ښکلی وي، ډولي څاروی وي، الله ته به هغه پیش کوي، ځکه دا قرباني ده د الله د رضا کولو یو سبب دی، الله ته د تقرب سبب دی. نو په کار دا ده چې ډېر ښکلی څاروی ځکه الله رب العالمین غني ذات دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. تاسو چې د الله په نوم باندې ورکوئ نو هغه څیز مه ورکوئ چې هغه خبیث دی چې تاله څوک درکړي ته نه اخلي او د الله په نوم باندې ورکړي. داسې قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. د الله د شعائر تعظیم چې څوک کوي دا د زړونو د تقوا نه ده. د الله د شعائر تعظیم د دې قرباني تعظیم دا دی چې ښه څاروی والی، قیمتي څاروی والی، سورب څاروی، بهترین څاروی واخلي. نو بهتره خو دا ده چې قرباني د ټولو عیبونو نه خالي او ستا پې زړه تنده ماته شي او ته پې مطمئن شي چې بس زما رب دپاره چې زه دا قرباني کوم زما رب زما نه راضي کېږي. لیکن بعضې عیبونه دي چې هغه په صحیح احادیثو کې راغلي دي او فرمایلي دي د الله نبي که دا عیب چېرته په قربانۍ څاروي کې وي قرباني پې نه کېږي. بعضې داسې دي چې هغه په ضعیفو روایاتو کې راغلي دي، په ضعیفو احادیثو کې، خو موږ مخکې وویله چې د قربانۍ څاروی د عیبونو نه پاکول پکار دی، تعظیم یې پکار دی. ومن يعظم شعائر الله، علما ذکر کوي تعظیمها استحسانها واستثمانها واستثمانها، چې ښکلی څاروی، سورب څاروی، قیمتي څاروی. لیکن څلور عیبونه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث ابو داود نسائی په صحیح سند باندې نقل کړی دی چې براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمایي اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. څلور څاروي دي چې په قربانۍ کې د هغه نه جایز کېږي. یو هغه څاروی چې په یو سترګه باندې ړوند وي او د هغه ړوندوالی بالکل واضح وي. دویم هغه څاروی چې هغه ګوډ وي او د هغې ګوډوالی بالکل ښکاره وي. دریم هغه څاروی چې بیمار وي او د هغې بیماري ښکار وي. او څلورم هغه څاروی چې د هغه دومره خوار وي چې د ډېر خواروالي د وجې نه په هډوکو کې مغزه نه وي. همداسې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه فرمایي وی امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستشرف العین والاذن. موږ ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړی چې موږ به د څاروي غوږ او د څاروي سترګه دقیقه ګورو، د هغې به دقیقه څارنه کوو او موږ به چې دی په هغه څاروي باندې قرباني نه کوو چې د هغې غوږ د شا د طرف نه څیرې شوی، مخې طرف نه څیرې شوی، ګول څیرې شوی، په اوږدو څیرې شوی. د داسې څاروي نه به په قربانۍ کولو باندې ځان ساتو. بیا د دې نه علاوه نور عیبونه هم علماو ذکر کړي دي خو هغه په صحیح احادیثو کې وارد نه دي، دا په صحیح روایاتو کې وارد دي. او بیا د سړی وګوري چې هر هغه څیز چې هغه عیب ګڼل کېږي په عرب کې قیمت د هغې سره راغورځېږي نو مستحبه دا ده، بهتره دا ده، غوره دا ده چې د قربانۍ څاروی سړی د هغې نه پاک کي او د هغې نه محفوظ وي. خو که د دې عیبونو نه علاوه نور عیبونه ورپکې وي نو په هغې باندې قرباني کېږي، لکه غاښونه غورځېدلي وي یا چې دی مثلا لکۍ یې کټ کړی شوي وي یا د غوا غولانځې تیینه چې دی هغه مخکې کټ کړی شوي وي، اوس په هغې کې څه بیماري نه ښکاري بله، نو لحاظه په دې باندې قرباني کېږي. خو مستحبه دا ده چې د عیبونو نه پاکوي.